مهرباني ښه وي او د پیغمبر حدیث هم دی وایي څوک چې پر ځمکه مهربان وي له اسمانه پرې مهرباني کیږي. خو باور وکړئ کله کله مهرباني نورو ته غضب ګرځي. یعنې که په یو کس دومره ته مهربان سي چې له هغه مات لاس جوړ سي او همیش ستا په غاړه کې وي، یعنې ته یې هر څه حل کې، نو دا مهرباني ښه نه ده. ګورئ که یو پلار په بچیو دومره مهربان وي چې وایي بچیانو چې زه یم تاسو به هیڅ نه کوئ، نو دا له خپلو بچیانو سره باور وکړه ظلم ده. ځکه خدای مه کړه که یوه ورځ همدا پلار نه وي دا بچیان یې بیا هیڅ نسي کولی. یا که یوه مور وي لور یې په لور باندې کور کې کار نه کوي، وایي ځه لورې چې ته پردي کور ته لاړې کوې به یې دلته به یې نه کوې، نو دا لورې چې بیا بله ورځ کور ته ځي هغه په هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړمه، پخلی څنګه وکړمه، بل کار څنګه وکړم. یعنې دا په خپله لور دې ښځې مهرباني ونه کړه بلکې یو مصیبت سره یې مخ کړه. یا په ورونو کې تاسو به لیدلی وي یو نیم ورور وي دغه خپلو ورونو ته دومره مهربان وي او دومره قربانۍ ته تیار وي چې نور ورونه یې هیڅ نه کوي. خو خدای مه کړه کله چې بیا دا ورور نه وي هغه نور ورونه یې د پېښوریانو په خبره بنده ګلۍ کې ایسار وي. یو ورور یې هم خپل ځان ته نسي رسېدلی، نه خپل مشکل حل کولی سي، هغه د نورو ورونو مشکلات خو پرېږده. نو مهربانه هم اوسئ، زړه سوی هم کوئ، خو ډېر مه کوئ، ځکه همدا ستاسو ډېر زړه سوی، ډېره مهرباني دا مقابل کس ته په راتلونکي کې په غضب اوړي.